ځوانانو ته د ورزش کولو لا ښې زمینې برابرولو په موخه تازه د کندوز ولایت یو تن اوسیدونکي د دغه ولایت په مرکز کې د آزادو سیالیو یو کلب جوړ کړی. د کلب د مسؤل په وینا دغه ورزشي کلب په جوړولو یې 250,000 افغانۍ لګولي چې موخه یې ورڅخه ورزش ته د ځوانانو هڅول او په دغه ولایت کې د آزادو سیالیو لا وده ده. همین کمپ به خاطر رشد جوانان ساختیم که جوانان رشد کنه بیا تمرین کنه. همدې حال کې د کندوز ولایت د ورزش مسؤلین د یاد کلب د مالک هڅې ستایي او د دې ورزشي کلب جوړیدل د ورزش د لا ودې په برخه کې یو ښه ګام بولي. افتتاحی ترکلب‌ها برای بلند رفتن سطح ورزش در ولایت کندوز در سطح افغانستان بسیار مفید و مؤثر است. جوانان جذب میشه، جوانان ورزش میکنن و کار نیک تشویق میشن و یک گام نیک برداشتن. واقعا ایجاد همچون کلب‌ها در سطح ولایت کندوز به خاطر بلند بردن سطح استعدادهای ورزشی مثمر ممد است. در سطح ولایت کندوز فدراسیون ورزش‌های رزمی از بدو تأسیس تا به حال و ده‌ها کلب در سطح ولایت کندوز افتتاح کرده که الحمدلله شما امروز شاهد یکی از این کلب ها بودین که توسط قهرمانای ولایت افتتاح شد. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې سراسري امنیت ټینګ شوی چې ورسره ځوانانو ته د ورزش کولو ښه زمینه برابره شوې ده.